ګلزاد صاحب سلامونه نیکې هیلې که زموږ غږ اورئ ستړی مه شئ. مننه تاسو ته هم سلامونه او درنو لیدونکو ته هم سلامونه وایم. علیکم السلام. ګلزاد صاحب د خرما دغه 9000 زړي چې د ننګرهار کانال د مسؤلینو لخوا تر روزنه لاندې نیول شوي مسؤلین یې څه وایي چې نتیجه به یې څنګه وي؟ ډیره مننه. دغه ځینې تقریبا په 9000 خریدو هغه خلطې چې ورته وایي په دغه کې د روزنې لاندې نیول شوي دي. د دوی دغه مسؤلین وایي دغه په لومړي ځل باندې دغسې یو کار دوی کړی دی چې مثلا دغه ځینې دوی وروزي دغه کېږي. اوسې دوی وایي چې دغه ځینې راشنه شوي دي او نتیجه به هم ډېره ښه وي، ځکه د دې سره به یو خو به د خرما باغونه لا نور زیات شي او ترڅنګ به د خرما په برخه کې عواید هم لوړ شي. دوی وایي چې دغه ځینې نه یوازې چې بڼونه ته نه جوړ کړي، دوی کولی شي په ښار کې وپلوري، یعنې د دې اړخ نه به هم یو ورته عواید راځي او بل به دې سره د خرما نور بڼونه هم جوړ شي، یعنې ډېر بڼونه به ورسره جوړ شي. بله، د خرما دغه زړي چې تاسو یادونه وکړه چې تر روزنه لاندې نیول شوي، له دې وړاندې د خرما د بوټو یا نسل لپاره له بهره دغه واردېده که په داخل د هېواد کې نسلونه موجود وو؟ مخکې وو، خو بیا دا وروستیو څو کلونو کې خپله په هېواد دننه دلته روزل کېدل، بوټي به روزل کېدل، بیا هغه بوټي به دلته کېنول کېدل، نو بڼونه به ته نه جوړ کېدل. خو دغه په لومړي ځل باندې دغه ابتکار رامنځته شوی د کانال ریاست لخوا نه چې په لومړي ځل باندې دغه ځڼي وکرل شو. اوس دغه ځڼي راشنه شوي دي، د دې نه وروسته به بیا چې دا غټېږي نو دا به باغونه ته نه جوړېږي او ترڅنګ به یې حاصلاتو ته آماده کېږي. بله، د خرما دغه بوټي چې تاسو یادونه وکړه مخکې او ریپورټ هم په همدې باندې جوړ شوی و، یوازې په ننګرهار کې وده کوي او که نورو ولایتونو کې هم نتیجه بخشه دي؟ تقریبا ځینې ولایتونو ته یا ولسوالیو ته دلته د ننګرهار په ګډون لیږل شوي دي، نتیجه یې ورکړې ده او خلک هم ترې خوشحاله دي، نو نتیجه یې ښه ده. بله، امکان شته ده چې نورو ولایتونو کې هم وده وکړي؟ مسؤلین څه وایي؟ بله او امکان شته دی او دا ډاډ ورکړی خلکو ته چې هغه ولایتونه چې هوا یې ګرمه وي هلته نتیجه لا ښه ورکوي. بله، د خرما حاصلات په کوم موسم کې راټولیږي او د حاصلاتو په هکله لیدونکو ته معلومات ورکوي چې په ننګرهار کې حاصلات څنګه دي؟ هلته خو باغونه شتون لري. دا د خرما حاصلات تر ډېره بریده د اوړي په موسم کې راټولیږي او دغه کېږي، نو دلته بیا د خرماو اکثریت دا د اوړي موسم دی، لکه مثلا د جوزا، سرطان دغه میاشتو کې راټولیږي او په ښار کې پلورل کېږي. دغه دې نه بیا خلک هم کولی شي چې ترلاسه کړي. د دې ترڅنګ دلته تجاران شته دی، دوکانونه شته دی، بس دلته وړل کېږي او خرڅېږي په ښار کې. بله، د خرماو ترڅنګ په ننګرهار کې نور کوم ډول میوه لرونکي باغونه شتون لري؟ تر ډېره بریده د خرماو ترڅنګ سترسو برخه کې چې مثلا مالټه شوه، کینو شو، دغه شیانو کې اوس باغونه شته دی او تر ډېره بریده باغونه ډېر شوي دي په دې برخه کې. بله، کروندګر او بزګران له خپل کاروبار څخه څومره راضي دي؟ د بل هر وخت اوس خو خوشحاله دي، ځکه چې مخکې به دغه اوس بدیل تر ډېره بریده دغه باغونو ته مخه شوې ده. د سترسو برخه کې دغه د مالټو باغونه شو، د خرماو شو، دې ته ورته نور مثلا د نارنجو باغونه په دغه کې اوس دوی مصروف شوي دي، خوشحاله هم دي. وایي چې د مخکې د کروندګري هم چې کولې هغه هومره ګټه وټه نه وه، خو اوس دغه کې د دوی هغه ګټه وټه او حاصلات نه خوشحاله دي. بله، له کروندګرو سره د ننګرهار د کرنې برخې د مسؤلینو همکاري څنګه ده؟ تر کومې کچه ده همکاري ورسره کوي او که نه؟ بله همکاري ورسره شته ده. تر ډېره بریده دوی سره مثلا د سرې په برخه کې د هغه وسایلو د کروندې چې کوم وسایل دي هغې برخه کې دا مرستې کوي او کېږي او لا هم روانې دي ورسره. بله، تاسو به د ننګرهار ولایت له کروندګرو او باغدارانو سره غږېدلي یاست. د دوی ستونزه او غوښتنه څه دي چې د کرنې برخه مسؤلین یې ستونزه او غوښتنو ته رسیدګي وکړي؟ د دوی تر ډېره بریده غوښتنه دغه د اصلاح شویو تخمونو په برخه کې چې باید دوی سره دغه اصلاح شوي تخمونو برخه کې مرسته زیاته وشي. بیا د دې ترڅنګ دغه د دوایانو برخه دوی ډېره یادوي چې کله کله امراض پیدا کېږي بېلابېل په نباتاتو کې، نو د دې د دوایانو د غوښتنه کوي او ترڅنګ د سرو او حتی کله کله دوی نوره غوښتنه کوي چې وسایل خو ورکول کېږي باید چې دا ډېر شي ورسره نورې مرستې وشي. خو تر ډېره بریده چې دا د اصلاح شوي تخم او د درملو په برخه کې دوی ډېرې غوښتنې لري. ګلزاد صاحب ډېره زیاته مننه، کور مو آباد، خوشحاله اوسئ.
له تاسې هم مننه کورودان.